تروی د پکتیکا سرحدي ولسوالۍ ده چې د پکتیکا له مرکز ښرنې څخه په 180 کیلومترۍ لرې فاصله جنوب لویدیځ ته پرته ده چې خلک یې د ژوند له ډیرو برخو محروم ساتل شوي دي. تروی ولسوالۍ خلک وایي 20 کاله د ښوونځیو په نامه پیسې شخصي جیبونو ته تللي دي. هغه نشته، مکتب نشته، د چکانو مکتب نشته، راودې لږې د هلکانو نشته چې راته منظور شي او راسي او د هلکان ورواچو دا د خوش چې ګرځي دا ټول ولاړ دي. دا مکتبونه نه لرو. ما په کور کې 20 هلکان دي، 20 سر د خلاص ورته ووایه تا چې زده ده الله بې نه دي زده 20 کاله کېږي چې دلته یو شی موږ ته نه دي راغلي. نه مکتب ده ستا نوم یې ستا روپۍ باندې راباچې خوري غله یې خوري. موږ هلکان دغه بې سواد غله خو دغه مخکې د زړې ادارې والا که ولسوال ده که قومندان ده که معاون ده. دلته څو تنه ماشومان چې هیڅ زده کړې نه دي کړي وایي موږ هم د نور هیواد په څیر د زده کړو حق لرو او راته د پاملرنه وشي. مکتبونه نشی لرو، نه مدرسه لرو، نه معلم لرو، مکتب شته، کتابچې شته، نشی موږ کتابونه نشته، نه مکتب شته، نه مدرسه شته. موږ دا غواړو چې هغه موږ ته فعاله شي، نه مدرسه یا مکتب نه معلم شته. موږ سبق وایو نه مکتب لرو نه کتاب لرو، یو شی نه لرو. د پکتیکا د پوهنې رئیس وایي چې په یاده ولسوالۍ کې 11 بابه ښوونځي شته او د لسګونو خیالي ښوونکو د شتون مخه یې نیولې. موږ تروی ولسوالۍ کې 11 بابه ښوونځي لرو او تقریبا مخته اداره کې سیارته 52 نفره تشکیل درلري، خو هغه ځینې داسې وو چې نیمګړتیاوې وي یا زورواکو خوړلې یا ادارې له طرفه خوړل کېدلې. اوس موږ د امارت له راتګ وروسته د هغوی تقریبا چې موږ معاشات ورکړي دي 1800 نفرو ته تعداد رسیږي چې هغه برحاله استادان دي او موږ معاش ورته حواله کړو. تروی د پکتیکا وړاندې ولسوالۍ ده، هغه ولسوالۍ ده چې د سیمې ته په تیرو 20 کلونو کې په هیڅ برخه کې پام نه ده شوی. جالبه دا ده چې په تیرو 20 کلونو کې د دې ولسوالۍ د دغو ګلالیو ماشومانو په سر باندې پیسې وتلې دي د ښوونځیو معلم مدیر په نامه باندې، خو دغو ماشومانو ته په دې ټوله ولسوالۍ کې هیڅ ښوونځی فعاله شوی نه ده. دلته چې د ماشومانو سپین ږیرو سره موږ خبرې وکړې دوی په ډاګه کړه چې په دې سیمه کې هیڅ ماشوم ان تر دې چې تر 2 ټولګۍ هم سبق نه ده ویلی. هغه ماشومان چې په شخصي ډول په مسجدونو کې ویلی. خلک وایي چې په دغه سیمې ولسوالانو، قومندانانو او ځینو قومي مشرانو د دغو ښوونځیو پیسې او معاشونه غلا کړي دي، خپلو شخصي جیبونو ته یې اچولي، ان تر دې چې ورسره د حساب او کتاب غوښتنه کوي. دغه ګلالي ماشومان چې تاسو وینئ دوی هم د نور هیواد په څیر د نورو افغانانو په څیر ښوونځي غواړي، مکتب غواړي، کتاب غواړي، قلم غواړي. دوی وایي چې موږ ته دې پاملرنه وشي. زموږ تیر نسل چې بې تعلیمه لوی شوی موږ دې بې تعلیمه لوی نه شو. دوی وایي چې دې سیمې ته دې ځانګړې پاملرنه وشي تر څو راتلونکی کال په دغه سیمه کې هم د نور هیواد په څیر ښوونځي فعاله سي، ماشومان ښوونځیو ته ولاړ سي او د زده کړو یو ګړندی بهیر پیل کړي. او د نورو ولسوالیو په پرتله دوی ځان ته د ډېرې پاملرنې غوښتنه ځکه کوي چې 20 کاله د دوی حقوق مرکز او یا هم په نورو ولسوالیو خوړل شوي. رحیم خان خوشحال، د افغانستان ملي راډیو تلویزیون، د پکتیکا تروی ولسوالۍ بازار.